افغانستان کې د طالبانو تر ډاډ وروسته د صرافۍ مارکیټونه پرانیستل شول. په سلامونه مو هرکلی کوم، هیله د زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د دوی د ستونزو د هواري تر ډاډ وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه پرانیستل شوي دي. وروسته له هغې چې پرون په ټول افغانستان کې د اعتراض په ډول د صرافۍ مارکیټونه وتړل شول، د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند وایي چې د طالبانو حکومت دوی ته د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی. عبدالرحمن زیرک ازادۍ راډیو ته وویل چې نن د صرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي او تمه ده چې سبا د دوی مشرتابه د صرافانو د ستونزو د هواري په تړاو د طالبانو حکومت د مالیې وزارت له سرپرست افغانستان بانک له رئیس او نورو اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړي. هغه ویل ټولې هغه ستونزې چې په دوی اړه افغانستان بانک سره لرو، سبا به د مالیې وزیر، د افغانستان بانک له رئیس، د سوداګرۍ او پانګونې خونې د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د صرافانو د ټولنې د استازو ترمنځ په مشترکه توګه حل کیږي او د پای ټکی به ورته کېښوول کیږي. پرون په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه تړل شوي وو.